عزتمند نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر ناشنا او خوندور حدیث ذکر کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد الى اخر الحديث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عزتمندو وی الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ د خپل بندګانو نه بعضی بندګانو له د خپل رحمت د سوري د لاندې په داسې ورځ باندې سوري ورکی چې په هغه ورځ باندې به د الله سبحانه و تعالی د رحمت د سوري نه علاوه بل هیڅ یو سوري نه وي. او هغه وکسان نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې ذکر کړو. یو هغه چې کوم دی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الامام العادل، عادل بادشاہ، انصافدار بادشاہ چې الله سبحانه و تعالی د بادشاهي منصب ورکړی وي او د خپل رعایو سره او کوم چې د په بادشاہت کې خلق د هغه سره چې کوم دی انصاف کوي نو دغه بادشاہ به چې کوم دی الله سبحانه و تعالی د قیامت پر ورځ د خپل رحمت د سوري د لاندې وساتي. دویم نمبر وشاب نشأ فی عبادة الله، هغه ځوان چې هغه د خپل ځواني د الله سبحانه و تعالی په عبادت کې تیر کړی وي، یعنی د خپل ځواني او په دل چې الله سبحانه و تعالی کوم ځواني ورکړل دای راغستی د الله تعالی په عبادت کې تیر کړی. فرضي منځونه چې کوم دی هغه په خپل وخت کړي، روزي نیولي، نور عبادتونه د الله سبحانه و تعالی رضا چې په کومو کارونو کې حاصلېږي هغه کارونه یې کړي وي. دغه ځوان باندې چې کوم دی قیامت پر ورځ الله سبحانه و تعالی د خپل رحمت د سوري د لاندې. دریم نمبر الله سبحانه و تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دریم به الله سبحانه و تعالی هغه کس ته د خپل رحمت د سوري د لاندې ځای ورکړي چې د هغه زړه د جماعتونو سره لګېدلی وي، یعنی د جماعت سره محبت وي د الله سبحانه و تعالی د کور سره، او هلته چې کوم دی خپله زندګي چې کوم دی هغه تېروي، یعنی فرض مونځ له جماعت ته ځي، عبادت له چې کوم دی په 40 غنټو زندګۍ کې چې کوم دی خپل خاص وختونه د الله سبحانه و تعالی د عبادت لپاره ایستي وي، د جماعت سره مینه محبت کوي، د جماعت خدمت هم کوي، په هغې کې عبادت هم کوي، نو دا کس چې کوم دی الله سبحانه و تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله سبحانه و تعالی به د خپل رحمت د سوري د لاندې دله سوری ورکړي. څلورم نمبر نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي هغه دوه کسان چې په خپل منځ کې د الله تعالی د رضا لپاره دوی محبت کوي، همدغه الله د رضا د محبت کې چې کوم دی د دوی یو ځای کېدل هم وي او د دوی جدا کېدل هم وي، یعنی د چا سره چې محبت ساتي هم د الله سبحانه و تعالی د رضا لپاره، د چا سره محبت نه ساتي نو هم د الله سبحانه و تعالی د رضا لپاره. محبت ساتل یعنی یو عالم دی، د دین یو مشر دی، یو نیک کس دی، یو د دین مبلغ دی، د الله سبحانه و تعالی د دین خدمت کوي او په دغه چې کوم دی ته د هغه سره تعلق هم ساتي، د هغه سره پای باندې ته یو ځای وي، د هغه سره محبت هم ساتي د الله سبحانه و تعالی د رضا لپاره چې دا د الله د دین خدمت کوي. او دغسې د یو کس سره چې کوم دی ته نفرت کې هغه هم د الله سبحانه و تعالی د رضا لپاره، یعنی یو فاسق او فاجر انسان دی، الله تعالی د دین دشمن دی او ګناهونه چې کوم دی هغه ټول عمر کوي د الله سبحانه و تعالی په حکمونو نافرمانیانې کوي، د داسې انسان سره چې کوم دی ته نفرت وساتي چې دا د الله تعالی د دین سره محبت نه کوي، زه هم د سره محبت نه کوم، نو هم په دغه محبت باندې ستا جدایي هم وي او دغه باندې ستا یو ځایوالی هم وي، نو دغه کس هم چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی د عرش د سوري د لاندې د رحمت د سوري د لاندې وي. پنځم نمبر چې کوم دی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي هغه کس چې ښه د منصب والا او ښه د یو ښایست زنانه چې کوم دی دا ځان طرف ته رامتوجي کي او دا ورته وایي چې نه زه د الله سبحانه وتعالی نه یېرېږم او زه دا کار نشم کولی او د الله سبحانه وتعالی د ویرې د وجې نه دی چې کوم دی دغه زنانه نه چې کوم دی ځان وساتي دا کس هم د الله تعالی د رحمت د سوري د لاندې. شپږم نمبر نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه کس چې په داسې طریقه سره پټه صدقه د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره وکړي چې د په دې یو لاس باندې صدقه وکړي او دا بل لاس چې کوم دی خبر هم نشي، یعنی بالکل په پټه طریقه باندې د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره دا خپل محبوب مال چې کوم دی هغه د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کړي، دا مال چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ته چې کوم دی ډېر زیات قبول دی او دا کار او دا طریقه چې کوم د الله تعالی ته ډېره خوښه ده. اووم نمبر هغه کس چې د الله سبحانه وتعالی ذکر په داسې تنهایي کې وکړي، په تنهایي کې په داسې طریقه باندې وکړي چې د ده د سترګو نه اوښکې وبهیږي او وژاړي الله سبحانه وتعالی ته، نو دا کس چې کوم دی دا به د الله سبحانه وتعالی د رحمت د سوري د لاندې، یعنی د سترګو نه چې کوم دی اوښکې وبهیږي، د سترګو نه اوښکې د دې وجې نه یا وبهیږي چې خپل ګناهونه ورته ورویاد شي چې زه خو د الله سبحانه وتعالی بنده یم، زه خو به یوه ورځ الله سبحانه وتعالی ته ودرېږم، د دې ګناهونو پیشي به زما هلته کېږي،
چې ما ته الله سبحانه وتعالی چې بنده دا ګناهونه تا ولیکل نو زه به تاسو ته د دې ویرې نه چې کوم دی هغه وجاړي یا هڅې او شوق او غلبه چې کوم دی بد باندې بې اختیاري راشي او د سترګو نه چې کوم دی اوښتي به د الله تعالی د کائنات ته سوچ وکړي د هغه رحمتونو او برکتونو ته سوچ وکړي چې الله سبحانه وتعالی څومره کریم ذات دی څومره عظیم رب دی د دغه شوق د وجې نه چې کوم دی د سترګو نه اوښکې وبهیږي نو د الله سبحانه وتعالی د ویرې نه جړل او د الله سبحانه وتعالی د ویرې نه چې کوم دی د سترګو نه اوښکې بهیدل دا عظیمه خبره ده او دا چې کوم دی ډېره لویه خبره ده چې بنده کې دومره عاجزي پیدا شي د خپل رب نه دومره ویریږي چې د هغه د خپل رب نه په یره سره چې کوم دی د سترګو نه اوښکې وبهیږي په داسې حالت کې که بنده ځان لپاره دوا مو غواړي او د الله سبحانه وتعالی رحمت مو غواړي الله سبحانه وتعالی په داسې وخت کې چې کوم دی په خپل بنده باندې ډېر رحیم او کریم دی ځکه یو بزرګ تېر شوی ثابت بناني رحمه الله د هغه نوم دی او هغه وایي چې ما ته دا پته لګي چې زما کومه دعا چې کوم دی هغه د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبول شو نو خلکو ته تاسو چې تا ته څنګه پته لګي وی فرمایي چې کومه دوا کې د بدن ویښته ودرېږي او زړه بې قراره شي د سترګو نه اوښکې وبهیږي یعنې ته خپل رب نه دعا غواړې د الله سبحانه وتعالی نه دومره ویرېږي چې ستا بدن د یخته لکه په سړي چې ویره راشي د هغه د بدن د یخته د یرې نه ودرېږي دغسې د ده بدن د یخته ودرېږي او د زړه چې کوم دی بې قراره شي د سترګو نه یې اوښکې وبهیږي که نه دغه دوا ثابت بناني رحمه الله وایي چې دا د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبوله دوا ده چې ته په دې خبره باندې پوه شې چې کله ستا په وجود باندې یره راله او ستا د سترګو نه اوښکې وبهېدې او غونه د باندې زیږ زیږ شو بس ته پوه شې چې دا دعا زما د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبوله شو الله تعالی یقینا ډېر رحیم او کریم ذات دی خو چې کله بنده هغه خپل رب ته چې کوم دی په تنهایي کې هغه ذکر اذکار وکړي د خپل رب عبادت وکړي خاص د هغه د رضا دپاره ګوره په تنهایي کې سره سترګو نه اوښکې وبهیږي یو دا چې ته د خپل رب نه یېرېږي ستا د خپل رب نه یېره ده چې زه به یو ورځ د هغه په دربار کې پیش کړم بل دا چې په تنهایي کې تا ذکر کوو په دې کې چې کوم د اخلاص هم ډېر سیوا وي دا دواړه چې کوم د ډېرې اعلی درجې دي نو دا اووه کسان نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی چې هغه سخته ورځ ده چې نفسي نفسي به وي په هغه ورځ کې به هم الله سبحانه وتعالی دې اووه کسان له د خپل رحمت د سورې د لاندې سوری ورکړي په هغه عظیمه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی دې د هغه د رحمت د سورې د لاندې موږ ته هم ځای نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي په دې خبرو دې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین